په تېښته او پاشل کېدو کې د غچ رول. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د اشرف غني په تېښته او د جمهوریت په پاشل کېدو کې د غچ خبره کیږي. په زړه پورې دا ده چې په غچ اخیستو کې دوو کورنیو او بهرنیو سرچینو ته اشاره کیږي چې د ولسمشر تېښته او د جمهوریت پاشل کېدل داسې رامنځته شول چې په قصدي او پلان شوي توګه یې ترسره کړي دي. اشرف غني او د هغه کوچنی ټیم چې له ټولو یې غچ واخیست، متحده عربي اماراتو د سعودي عربستان په مشورې چې له خپل امیر میشته سیال قطر څخه غچ واخیست. د متحده عربي اماراتو او د مشر ورور ریاض د غچ اخیستو په اړه چې غوښتل یې د خپل عربي سیال په توګه د افغانستان د سولې مذاکراتو او د دوحې د هوکړې په اړه قطر له بري ډک رول بې اغېزې کړي او د بري خوږلت یې په خوله کې تریخ کړي. تر اوسه له رسمي او ان غیر رسمي سرچینو په دې اړه معلومات نشته. یوازې د خبریالانو او کارپوهانو نظریات د ګمانونو تر حده مطرح کیږي چې د ابوظبي او ریاض امیران او شاهزادګان د قطري سیال د ځان لوړولو بللو په وړاندې راغلل او له امریکا او لویدیځ څخه یې د افغانستان په سر لوړ اعتبار او مقام ترلاسه کاوه مخنیوی وکړ. یوه نښه او بیلګه چې په دې اړه د متحده عربي اماراتو د رول او غچ په اړه یادول کیږي او پرې استدلال کیږي، د دغه هیواد پلازمینې ته د اشرف غني تېښته او له اماراتیانو سره د ولسمشرۍ په وروستیو 2 کلونو کې د هغه نږدې اړیکې دي. د طالبانو د کوربنو او له 2018 کال څخه د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د 2021 کال تر اګست پورې د مرکچي په توګه د قطر رول د متحده عربي امارات او سعودي عربستان لپاره د اندېښنې وړ و. په داسې حال کې چې دغه دوو هیوادونو له 2001 کال مخکې د دې ډلې د حکومت په لومړۍ دوره کې د طالبانو له اصلي ملاتړو څخه وو او له پاکستان سره نړۍ 3 هیوادونه ګڼل کېدل چې حکومت یې په هغه وخت په رسمیت پیژندلی و. خو په دغه تېښته کې د اشرف غني غچ له چا او څه و؟ د غني د غچ اخیستو بحث له هماغه لومړۍ ورځې مطرح شو چې په خپلې تېښتې په نظام کې له سیالانو او ان امریکایانو چې هغه ته یې په مذاکراتو او د دوحې په موافقه کې بې پامي وکړه. خو هغه روایتونه چې د کابل له ارګه ولیکل شول او په هغه لیکنو کې چې ځینو پوځي او امنیتي چارواکو چې ما لیکوال ورسره خبرې کړي د غچ اخیستو بحث نه دی مطرح شوی. وحید عمر هم په خپله کیسه کې د واک د پرېښودلو او د اشرف غني په تېښته کې د غچ لامل نه مطرح کوي. د ولسمشرۍ د دفتر رئیس متین بیک او زلمي خلیلزاد هم له مطبوعاتو سره په خبرو کې د اشرف غني د غچ اخیستو ونه کړه او زلمي خلیلزاد هم د مطبوعاتو سره خبرو کې د اشرف غني د غچ اخیستو خبره نه ده کړې. له هغې وروسته چې ما لیکوال کابو 3 اونۍ مخکې د نومبر په 4مه د اشرف غني د ولسمشرۍ د وروستیو 3 ورځو په اړه د ارګ د مطبوعاتي چارو د یو مسؤل کیسه ولیکل او 4 ورځې مخکې یعنې د نومبر په 18مه مې د تېښتې او پاشل کېدو په هکله د ځینو لوړپوړو پوځي او امنیتي چارواکو څرګندونې او توضیحات بیان کړل. د دولت ساز ټیم د رسنیو یو بل مخکښ او د ار کړۍ ته نږدې کس د اشرف غني د غچ اخیستو بحث د یو سم روایت په توګه په خپل ټینګار سره مطرح کړل چې لږ موده یې نوم د روایت د سرچینې په توګه یاد نه کړم او ژمنه یې وکړه چې زه د روایت په نږدې راتلونکي کې په رسنیزه ناسته کې بیانوم. ما د هغه غوښتنه ومنله او نوموړی روایت بیان کړ. له واک د لرې کېدو او له کابله د تېښتې لپاره د اشرف غني پرېکړه د ارګ ټیم له 2 کسیزې کړۍ سره یو پلان شوی تصمیم و چې ولسمشر د ولسمشر لومړی مرستیال رولا غني، عبدالله محب او محمود فضلي پکې وو. دوی دا پرېکړه د خلیلزاد، ډاکټر عبدالله او حمید کرزي له مسلسله د غچ اخیستو لپاره په لومړي ګام کې او وروسته دننه په نظام کې د تنظیمولو له مشرانو او نیوکه کوونکو مشرانو او له امریکایانو، اروپایانو، قطر او ان ګاونډیو او سیمې هیوادونو د غچ اخیستو لپاره کړې ده. د زلمي خلیلزاد له خوا دا ادعا چې د غني تېښتې هر څه خراب کړل او د سولې بهیر یې ګډوډ کړ او طالبانو لخوا په بشپړ توګه د واک د ترلاسه کولو لامل شوه، ناسمه او دروغ ادعا ده. دغه ادعا حمید کرزي او ډاکټر عبدالله هم مطرح کوي او اشرف غني د طالبانو امارت د راستنېدو مسؤل ګڼي، په داسې حال کې چې واقعیت دا نه و. د غني تېښتې د سولې بهیر ګډوډ نه کړ بلکې د هغه تېښتې طالبانو ته په رسمي توګه د واک سپارلو پروګرام ګډوډ کړ چې د زلمي خلیلزاد او امریکایانو لخوا د حمید کرزي او ډاکټر عبدالله په موافقې او ګډون برابر شوی و.
د دغه پروګرام له مخې ډاکټر عبدالله او حامد کرزي له طالبانو سره د واک د لیږد هوکړې د لاسلیک په صلاحیت سره قطر ته تلل او د واک د لیږد هوکړه یې لاسلیک کوله. داسې حکومت چې پکې له طالبانو پرته یوازې څو تنو په نمایشي توګه په کم اهمیته وزارتونو کې غړیتوب درلود، د اګست میاشتې په تیرو 2 اونیو کې له اشرف غني واک ترلاسه کاوه. د حکومت او د ټول پوځي، امنیتي او مهمو وزارتونو مشري طالبانو ته ورکول کېده. طالبانو پریکړه کوله چې د جمهوري حکومت له پوځي او امنیتي بنسټونو او وسلوالو ځواکونو سره څه وکړي. د واک لیږد او طالبانو حکومت له جوړېدو وروسته امریکا، اروپا او نورو هیوادونو دا حکومت په رسمیت پیژانده او امریکا په داسې حال کې خپل وروستي سرتیري له افغانستان ایستل چې طالبانو حکومت ته په رسمي توګه د واک په لیږدولو یې په هیواد کې جګړې ته پای ټکی ایښوده او په اصل کې امریکا په ابرومندانه توګه او د سولې له هوکړې او جګړې پای ته رسېدو وروسته له افغانستانه وتله. ټاکل شوي وه چې د دغه پروګرام له عملي کېدو او د امریکایانو له وتلو وروسته خلیلزاد، حامد کرزی، ډاکټر عبدالله ملا برادر او قطر هیواد د داسې کسانو په توګه چې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو او سولې په رامنځته کولو کې مهم رول لرلی وستایل او ان د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شي. اشرف غني او امرالله صالح د خپل ټیم له څو غړو سره په ار کې پریکړه وکړه چې باید له امریکا، قطر، خلیلزاد، کرزی، عبدالله او د نورو ناراضه ډلو له مشرانو غچ واخلي، دا پروګرام تخریب کړي او ټول له داسې وضعیت سره مخ کړي چې د تلو لاره پیدا نه کړي. دوی میلیونونه ډالر چې له ځان سره یې لرل په خپل منځ کې سره وویشل او تصمیم یې ونیو چې له کابله ووځي. امرالله صالح پنجشیر ته ولاړ او اشرف غني له خپلو نږدې کسانو سره متحده عربي امارات ته او پیسې هم له ځان سره ولېږدولې. دا زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.